کریم په یو ساعت کې 15 کیلومتر منډه کوي، خو احمد په یو ساعت کې 9 کیلومتر منډه کوي. څوک تیز، قوي او غوره؟ طبیعي خبره احمد. که ووایو چې کریم هغه په سخت لار کې دغه مزل کوي، شګې دي، خټې دي، او احمد قیر سړک باندې منډه کوي، کریم بهتره شو. که ووایو چې د کریم عمر 20 کاله دی خو د احمد عمر 50 کاله دی، بیا احمد غوره شو. که چېرته ووایو چې د کریم وزن 150 کیلو دی او احمد 10 کیلو وزن لري، په طبیعي خبره چې کریم غوره شو. څومره چې موږ د کریم او د احمد په رابطه باندې معلومات زیاتو، د موږ تاسو قضاوت هم دلته بدلیږي. نو کله چې د انسان معلومات سطحي وي، قضاوت هم سطحي وي. ډېر ځل موږ ځینې خلک اورو، ګورو یې، وینو یې چې وظیفه یې واخیسته، موټر یې واخیستو، سفرونه کوي او واده یې وکولو او ځینې بریاوې حاصلې کړې. د موږ حکم سطحي وي. دا قضاوت متاسفانه درست نه وي، ځکه چاپریال فرق کوي، فرصتونه فرق لري، کورنۍ فرق لري، شرایط فرق لري. یوازینی قضاوت، عادلانه قضاوت هغه دی چې په خپل ځان باندې ته قضاوت وکوي. پرون چیرته وې، نن چیرته رسېدلی، سبا به چیرته خپل ځان رسوي. یوازینی دا قضاوت دی او بس.